سول له. نو دا شیان که په سالوبل فارم کې موجود دي او که په انسالوبل فارم کې موجود دي نو دې ته دا میډیم چا پرووایډ کړی ده؟ دې ته د واټر ایکوس یا د سایټوسول یا د سول پرووایډ کړی ده. څه پرووایډ کړی؟ د سول پرووایډ کړی ده. اوس د دې دپاره موږ یو بل لفظ یوز کوو، موږ وایو چې ګراوند سبسټانس. څه شي؟ ګراوند سبسټانس یا ګراوند میټرکس. ګراوند سبسټانس یا ګراوند میټرکس ورته موږ وایو. ښه، میټرکس چې دا لفظ تاسو ته کلیر چې دا څومره شیان مې د دې نه علاوه نور دغه هم پکې شته. ښه خبرې شته ته کلیر کوم. شي د فیټس نه بغیر شي، د سالټس نه بغیر شي، الکترولایټس نه بغیر شي، فیټي ایسډ امینو ایسډ، دا ټول زمونږ څه فنډامنټل دي فار لایف یا وایټلز فار لایف دي. بایوکیمیکل د دې نه بغیر لایف چې کومه دی هغه پاسبل نه دی. نو د دې د وجې نه دوی دا جمله په دې کې اټکلې ده چې په ذریعه باندې دا د یو ځای نه بل ځای ته موف کېږي. د دې سایټوپلازم د دې سایټوسول او د دې جل لوک تاسو ته زه یو دغه کومه دا اګزامپل درته در کوم چې د دې څه اهمیت دی چې سایټوسول او جل مې درته کې ولې داسې دغه کړم. دلته وګورئ فار ایگزامپل دا زمونږ څه امیبا ده. ښه دا څه شی ده؟ امیبا ده. د دې امیبا که تاسو چک کئ نو د دې امیبا به دلته سایټوپلازم یې که نه، دا سایټوپلازم چې کوم د دې ممبرین طرف ته نږدې دی دا به جل لای کي او دلته چې کومه دی هغه به څه هغه به سولي، هغه به څه سولي. ښه سول. اوس ټوټل زه د دې دغه نه کوم خو دلته وګورئ فار ایگزامپل دلته زمونږ څه یو پارټیکل دی، دا فار ایگزامپل یو پارټیکل دی، دا پارټیکل دی او دا پارټیکل دی سینس کو. تاسو نور پیس ته چې څنګه به دا سینس کوي، دا سینس کو. دا به اوس په دې پسې څه شی جوړوي؟ سوډوپوډیا به جوړوي که نه، په هغې به انګلف کوي. دا سوډوپوډیا فار ایگزامپل دې داسې دا سوډوپوډیا جوړه کړه، دا سوډوپوډیا او دا سوډوپوډیا دې داسې جوړه کړه. اوس په دې سوډوپوډیا کې به دا جل لایک به کنورټ شي سول ته. دا چې کله سول ته کنورټ شي نو دا سول به دلته دې طرف ته فلو وکړي، په دې کې دې ته فلو وکړه، دې ته هم فلو وکړه. اوس د دې فلو کولو نه بعد چانسز شته دی چې دا واپس داسې فلو وکړي. دا چې واپس فلو وکړي نو دا سوډوپوډیا ختم شي. نو د دې دپاره دا الله تعالی کنورټ کړي جل لایک ته. اوس دا سختې شوې که نه. اوس مزید چې کله دا داسې نورې ایکسټینډ کېږي دا نو دا داسې ایکسټینډ شي او دا داسې ایکسټینډ شي. دا چې ایکسټینډ شي نو بیا دا سول ته کنورټ شي، دا داسې چې وبېږي دلته دې ځای ته فلو شي چې دلته څنګه راشي نو دا بیا جل ته کنورټ شي. دا څه ته کنورټ شي؟ جل ته کنورټ شي. نو دا د دې سوډوپوډیا جوړېدو کې په فارمیشنز کې او د دې په سټرکچر یا د دې شیپ په مینټین ساتلو کې هیلپ ورکوي. پوینټ کلیر دی؟ دا زمونږ سره ایونچولي دلته څه شي؟ دا دلته د دې سره میلاو شي او دا د دې ممبرین نه پنچډ اپ شي داسې او دا بیا زمونږ سره دننه ډریک شي بای د هیلپ اف ډفرنٹ ټایپ اف پروټین دا دننه راشي. نو دا کوم چې سوډوپوډیا دي، سوډوپوډیا په امیبا کې دا سوډوپوډیا چې کومه دي دا د دې په فارمیشن کې هیلپ چا ورکو؟ سایټوپلازم ورکو. یوه خبره شوه. اوس وګورئ فار ایگزامپل دا زمونږ سره یو سیل دی، میکروپیج دی زمونږ د باډي. څه دی؟ میکروپیج دی. دا میکروپیج یا نیوټروپیلز دی یا ادر سیلز دی. دا اوس فار ایگزامپل دا د نیوکلیس دا او دا د سایټوپلازم دی. دا سیل چې کومه ده دا سیل دا دې طرف ته مومنټ کوي، کیموټیکټیک مومنټ ورته مونږ وایو یا د ډفرنټ سبسټانسز د وجې نه دا زمونږ سره مومنټ کولی شي. ایګزیکټ نوم ته ضرورت نه. نو دا چې کله دې طرف ته مومنټ کوي نو دا سایټوپلازم به دې طرف ته فلو شي. ټول دا سایټوپلازم به څه شي؟ دې طرف ته فلو شي. دې طرف ته چې کله دا فلو شي نو دا به داسې سټرکچر جوړ کړي. دا چې کله داسې سټرکچر کړي نو دا داسې دا چې کله دې ځای ته راشي دا به ترې وران کړه ملک. ښه اوس خفه کېږئ خو نه که نه. دا به بېرته په دې خپل سټرکچر ته لاړی شي. دا قسم مومنټ چې زمونږ امیون سیلز یې کوي یا ډبلیو بي سیز کوي دې ته امیبوایډ مومنټ وایي. ښه امیبوایډ مومنټ. د دې امیبوایډ مومنټ کې هیلپ چا ورکو؟ سایټوپلازم.
یعنی زمونږ ډفرنٹ سیلز چې کوم دي امیبوید مومنټ چې کوم دی دا د سایټوپلازم په وجه باندې کوي. یا که تاسو وګورئ فار ایگزامپل که زه تاسو ته سیل جوړ کړم دا فار ایگزامپل زمونږ څه ما تاسو ته کلمې جوړې کړې ښه سمال انټسټاین یو پورشن مې درته جوړ کړو په دې کې دا ما فنګر لایک سټرکچر جوړ کړو دې ته ویلای وایي ښه دې ته څه وایي ویلای وایي که دې نه زه یو ویلای روالم یو ویلای او زه تاسو ته هغه انلارج کړم او جوړ یې کړم نو د هغې سټرکچر به تاسو ته داسې په نظر راشي فار ایگزامپل دا یو ویلای زه تاسو ته جوړم ښه دا نو دا بارډر دا کوم چې ما په دې پسې فنګر لایک سټرکچر جوړ کړو یا په دې پسې ما کومې دا سټرکچر جوړ کړو دا په دې کې اکټین پروټین داسې راشي اکټین پروټین او دا مینټین داسې ساتي دا برش بارډر دا فار ایگزامپل ویلای دی نو دې دا کوم سټرکچر چې ما جوړ کړو په دې کې دا مایکرو ویلای په دې باندې چې کومې ما جوړ کړلې مایکرو ویلای نو دا سایټوپلازمیک ایکسټینشن دی ښه اټ از نثینګ جسٹ سایټوپلازمیک ایکسټینشن سیل ممبرین بره داسې تللی ده او دا زمونږ ابزورپشن یا سرفیس ایریا فار ابزورپشن انکریز کوي ښه نیوټرینټ چې کله زمونږ په کلمو کې د دې نه پاس کېږي په دې ډایرکشن کې نو دا څه کوي په دې کې ورته لیکټیل او کیپیلریز لګېدلي دي لیکټیل پکې لګېدلي او بلډ کیپیلریز پکې لیکلي دي لیمف ویسلز پکې لګېدلي د لیکټیل په فارم او دا ابزورب کوي او دا وړي نو دا زمونږ سره چې ایکسټینشن کم پرووایډ شوي دي نظام چا پرووایډ کړي دي دا سایټوپلازم پرووایډ کړي دي ښه چې دا خبرې تاسو ته کلیري د سایټوپلازم په باره کې کله کله داسې کار وشي کله کله چې که داسې کار وشي چې دا سایټوپلازم د دې نه وځي د دې نه زه د دې سیل نه دا ما لیک کو فار ایگزامپل دا یو سیل دا او دا د شیپ دی ما تاسو ته ویل چې فار ایگزامپل دا زمونږ دا اوس د دې نه دا سایټوپلازم ما یا د دې نه ما واټر اونلی واټر مې ته لرې کړي 90% واټر دی د دې نه ما یو 60% واټر چې کمې وي یا ته 80 یا 70% ما لرې کړي آیا دې سیل د سټرکچر به داسې پاتې شي دا خو د ټرجیډیټي وجې نه دغه د وجې نه د اسموسیس د وجې نه دا زمونږ څه ده فیلډ اپ ده نو د دې د وجې نه د دې دا شیپ مینټین دی که دا تې زه لرې کړم نو مې بي چې د دې سټرکچر ستاسو څه داسې شي داسې بس دا لاس کې د خپل سټرکچر یا داسې شي شرینک څه شي شرینک پلازمولایسیس د دې وشي پلازمولایسیس اوس چې کله د دې دا سټرکچر دا سیل ممبرین داسې شي نو دا سیل ممبرین چې کوم سټرکچر کوم شیان دې دننه د دې انټري کېدله آیا د هغې انټري به دننه وشي یا کوم شیان دلته جوړېدل نو په دې ممبرین باندې چې کومه شرینک شوه په دې باندې به دا زمونږ څه وشي دا نه کېږي چې نه کېږي نو د دې د وجې نه زمونږ سره د هر یو هغه فنکشن چې کوم دی لاس به شي یو دویم دلته چې کوم ویسټ میټیریل جوړېږي هغه هم پراپرلی په دې باندې اوس څه کېږي هغه بار ته نه ایکسکریټ کېږي نو تاسو به اکثر لیدلي کله چې د ماشومانو خېټه خرابه شي هغو ته دستونه په هغو باندې ولګي او د هغې څخه الټۍ شروع کړي نو 70 to 80% ماشومان چې کومه دي د کالرا د ډایریا د وجې نه یا د وومیټنګ د وجې نه په دنیا کې د ډیهایډریشن د وجې نه مړه کېږي او په ډیهایډریشن کې تاسو ته نن دا خبره کلیر شوه چې که چېرته زموږ د باډۍ نه د زیاتو خولو د وجې نه په خېټې خرابتیا د وجې نه د الټو د وومیټنګ د وجې نه یا زموږ سکن برنز شو یا د نورو وجو نه مثال یو ځای کې ګن شاټ وشو د هغې د وجې نه بلیډینګ وشو د هغې د وجې نه د باډي نه اوبه لاړلې نو د دې کس ژوندي پاتې کېدل بې مشکله دي اوټومیټیکلی موږ دوی ته ریهایډریشن کوو او بیا ورته موږ څه کوو نو اکثر به تاسو اورېدلي د ایزي د وجې نه ډېر زیات خلک مړه کېږي ماشومان خو 70 to 80% ماشومان چې کوم دي هغه د کالرا ډایریا یا د وومیټنګ د وجې نه د دې د وجې نه مړه کېږي چې د هغو د باډي نه دا واټر چې کوم دي دا لاس شي او واټر چې کله لاس کېږي دا ضروري خبره ده چې د دې سبا الکترولایټ لاس کېږي د دې سبا څه لاس کېږي الکترولایټ کله کله چې ستاسو خېټه خراب شي یا د انسان خېټه خراب شي هغه انتهایي ډېره زیاته سستي محسوسوي انرژي را پکې وای نشته دی هغه مکمل بیکار نشي کولی نو یاد ساتئ کله چې ستاسو خېټه خرابېږي نو د انټي بایوټیک سره سره تاسو ځان ته ډریپونه خېجوئ ځکه چې په دې اوبو کې الکترولایټ هم لاس شوي دي تاسو کله هم اوبه یوز کوئ نو په هغې کې ORS دا پکې استعمالوئ او ډریپونه ځان ته خېجوئ چې بیرته ستاسو د انرژي او الکترولایټس او واټر مقدار چې کوم دی دا بیرته برابرېږي صحیح ده پینډ به کوئ ښه